د متقي اطاعت د پاکستان خبرګون وایي د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت د مذاکراتو په اړه دروغ ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یو پاکستانی چارواکی د امیر خان متقي هغه ادعا ردوي چې ګواکې اسلام آباد له پاکستانی طالبانو سره د سولې له خبرو وتلی دی. دغه چارواکي له نوم پرته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د سولې خبرې د ټي ټي پی د بې قانونه او بې منطقه غوښتنو له امله ناکامې شوي دي. د پاکستانی چارواکي همداره زیاته کړې ده چې پاکستانی طالبان په خبرو کې هڅه کوي څو د دغه هیواد پر قبایلي سیمو واکمن شي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د مرغومي ومه راپور ورکړ چې د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل شي د امیر خان متقي څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویلي دي چې د نوموړي دا کیسه رښتیا نه ده. سرچینې ایکسپریس ټریبیون ته ویلي آیا موږ باید خپله خاوره دغو ترهګرو ته ورکړو؟ بالکل چې نه. دغه چارواکي د خپلو خبرو پر دوام افغان طالبان په دوه اړخیزو اړیکو کې د اوسني کړکېچ لپاره مسؤل بللي دي. سرچینې ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د پاکستان تحریک طالبان د سولې خبرې د بیا تنظیمولو لپاره د یوې بهانې په توګه کاروي او د هغه په وینا دا یو بل لامل و چې د خبرو د پرمختګ مخه یې ونیوله. دغه چارواکی وایي چې پاکستان اوس روښانه دریځ خپل کړی او د ټي ټي پی له ترهګرو سره به خبرې اترې ونه کړي او طالبان باید یا خو ټي ټي پی وځپي او یا یې پاکستان ته وسپاري. تر دې مخکې یو شمېر پاکستانی رسنیو د پاکستانی سناتور مشاهد حسین له قوله ویلي و چې امیر خان متقي د فلسطین په اړه د تهران نړیوال کنفرانس په څنډه کې هغه ته ویلي و چې د پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان د مشرتابه ترمنځ له ځینې کتنو وروسته پاکستان د قبایلي سیمو د قانوني اړخ پرته ډیری جنجالي مسایل حل کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.